سلامونه او نیکې هیلې افغانانو ورونو په رښتیا سره پاکستان پرون د افغانستان وانې هوایي بمباري کړې ده او جهازونه یې راغلي افغانستان ته. یو په دې موضوع خبرې کوو. بل د جنرال موبین صاحب په باره کې چې جنرال موبین صاحب په رښتیا سره طالبانو نیولې او د نظارت لاندې دی، نو په دې زموږ خبرې دي. افغانانو ورونو پرون چې 5 تاریخو د جنوري نه د اولې میاشتې 2023 کال پاکستان زمونږ د معلوماتو په حساب چې خلکو نه مغستي راغلی په ننګرهار په بعضې ځایونو باندې بمباریانې کړي، په هوګیاڼو باندې بمباري کړې ده، همداسې په ننګرهار کې په ګوشته کې په هغه ځای بمباري کړې ده چې تاسې به یو جمعه مخکې لیدلي چې جنرال موبین صاحب هلته یو ویډیو وکړه او دا ویلې چې پاکستان ته چې دا کم اوبه روانې دي دا ډیزل دي، یعنې هغه ډیزل یې نه دی ښودلی فضلالرحمن، دغه اوبه یې ښودلی چې دا ډیزل دي، دا روانې دي پاکستان ته. او په همغه ګوشته باندې پاکستان تیارو پرون بمباري کړې ده، همداسې په ننګرهار او کېدای شي په کونړ باندې کړي. بعضې ملګري به دا ووایي چې یاره داسې دی چې دا کوم ثبوت یا ویډیو شته، نو ثبوت او ویډیو خو د خوست دغه هم نشته دی چې په خوست باندې په روژه کې دا په روز کالي بمباري ونه کړه، 40 ماشومان یې شهیدان کړه پاکستان، او همداسې په کونړ باندې بمباري ونه کړه چې زمونږ نو پاکستان دا او د دې باندې ما خبرې هم کړي. راځئ اول در باندې خپلې خبرې، ځکه دا خبره اول ما بریک کړې وه چې یاره پاکستان چې دی په افغانستان باندې به حملې کوي او امریکا او دا دواړه سره سازش دی. اول زما دا ویډیو وګورئ، زما دا خبرې واورئ چې په دې باندې ما خبرې کړي، بیا در سره خبرې کوم. یو منټ ښه، دا زما ویډیو ده ښه. او د پنجشنبې په ورځ پاکستان په افغانستان باندې حمله کړې، دا چهارشنبې په ورځ دا لایو ما کړی چې په انګلیش پوهېږي. دا ګوره زما خبرې دي چې ما ویل چې پاکستان به حمله کوي او ټولې خبرې مې مخکې نه کړي. نن بیا پاکستان ته د ډالرو ضرورت دی، ځکه دا یو نیم کال چې د طالبانو حکومت راغلی نړیوال ډالر نه ورکوي. نو نن د امریکې یو بیان راغلی دی چې پاکستان حق لري چې خپله دفاع وکړي. زه تاسو ته په دا ویډیو کې دا وایم چې کېدای شي په جمعه 2 3 یا 4 کې پاکستان په افغانستان باندې هوایي حملې وکړي او دنیا ته ووایي چې د دهشتګردي په افغانستان کې دا ځل به امریکا برطانیه نور ملکونه حمله نه کوي، دا ځل به پاکستان په افغانستان باندې حمله کوي او د نړیوالو نه به پیسې الي او ډالر بالي چې دلته ترورستان واډي دي او دلته دهشتګرد دي او طالبان چې د خپلې وعدې نه پوره کوي. افغانان ورونو دا ګوره ښه، دا خبره ما تقریبا 4 جمعې مخکې بریک کړې وه چې پاکستان او امریکا بیا مشترکه غواړي چې په افغانستان باندې هوایي حملې وکړي. نو دغه لایف زما تقریبا د پاکستان پرون حملې کوي، دا ما چهارشنبې په ورځ دا لایف کړی چې پاکستان به بیا حملې کوي، او د پنجشنبې په ورځ باندې زما د لایف نه یو ورځ وروسته پاکستان په افغانستان باندې هوایي حملې وکړي او د بده مرغه دلته ذبیح الله مجاهد یا نور طالبان دلته خاموشه دي، د ولس په سترګو کې خاورې ورچوي. او ذبیح الله مجاهد صاحب نه زموږ ګیله په دې ده چې د جمهوریت په وخت کې په پټاخۍ خلاصه شوه، پټاخۍ ذبیح الله مجاهد به ویلی ایټم بم هم خلاص کړو، ټول افغانستان په بل مخ چپه کړو. نن په افغانستان کې چې بم والوځي کسان پکې شهیدان شي، په لسهاو پکې زخمیان شي، ذبیح الله مجاهد په ټویټر ولیکي یو 2 کسان پکې معمولي غونډه کې زخمیان وو. یعنې دا دغه دی. بل د جنرال موبین صاحب خبره کوم. جنرال موبین صاحب چې د پاکستان په خلاف همیشه غږېدلی دی او یو مبارزه یې کړې ده. ګور زه درته دا وایم چې جنرال موبین صاحب طالبانو نیولې زما د معلوماتو مطابق، خو داسې نه دی نیولی چې ګینې دی وړی په مابس کې اچولی، دی یې نظر بند کړی دی د یو ځای کې او ورته ویلي دی چې ته به آینده کې د پاکستان په خلاف باندې خبرې نه کوې. خو دا به په هغه صورت کې معلوم شي که دا خبرې رښتیا وي که دروغ چې کله جنرال موبین صاحب راخلا شي او بیا د پاکستان په خلاف خبرې ونه کړي لکه څنګه چې مخکې کولې، نو بیا دا خبره رښتیا ده چې جنرال موبین صاحب د طالبانو د طرف نه نیول شوی او نظر بند شوی. زه ګوره جنرال موبین صاحب د ډېر وخت نه پیژنم او زما ورسره ډېرې خبرې شوي، خو په خدای کې نو که چې کله د حکومت ته راغلی که زما ورسره یوه خبره شوي جنرال موبین صاحب سره، خو په ما ګران دی، زما احترام کوي، زه احترام کوم په هغه وخت کې چې جمهوریت و. خو زه ویم چې جنرال موبین صاحب چې دی یو وطن پرست سړی دی، زړو خبرو پسې به نه ګرځو. زړه هر چا دلته غلطیانې کړي، هر چا هلته کنځلې هم کړي، بدې ردې هم ویلي، خو جنرال موبین صاحب
وطن مین شخصیت دی، په زړه کې درد لري، په افغانانو خفه کېږي، په افغانستان خفه کېږي. موږ بالکل د جنرال موبین صاحب سره ولاړ یو او که چېرته دا کار طالبانو ورسره کړی نو دا به یو ستر خیانت وي او دا به داسې وي چې جنرال موبین صاحب یو غټه قرباني ورکړې ده د دغه لپاره. او جنرال موبین صاحب هغه سوشل میډیا کې هغه سړی دی چې یقین وکړه چې تاریخ به یاد ساتي چې طالبانو ته د کومه قرباني ورکړې او کم دا مبارزه کړې ده. هغه د چا نه پټه نه ده. ما راته مخکې ویلي چې زما ورسره چې جمهوریت سقوط خوړلی دی او طالبان راغلي کابل ته، زما ورسره یوه خبره هم نه ده شوې. یعنې دا به جنرال موبین صاحب زما ویډیو به هم وګوري. خو زه موږ د جنرال موبین صاحب په شا ولاړ یو چې د پاکستان په خلاف وانې د پاکستان ریاست خبره کوو، د ولس خبره نه کوو، او د دې پاکستان د پوج په خلاف، د ISI په خلاف او دغه فضل الرحمن په خلاف، د سمیع الحق او دغه ناحق او د حقونه دې ټول ورک شي. چې د دې په خلاف هر څوک خبره کوي، که جنرال موبین صاحب وي که هر څوک وي، موږ بالکل د هغې سره ولاړ یو. هغه افغان هم دی، هغه مسلمان هم دی، هغه د احمدشاه ابدالي بچی هم دی. بالکل موږ د جنرال موبین صاحب دغه کار چې طالبان ورسره کړی دا موږ بالکل غندو او دا ورته ویو چې په دې شیانو باندې تا خو به د یو څو د ISI ایجنټان به دلته ناست په افغانستان کې، خو افغانان شوي دي. نو افغانانو زما همدومره لایق و چې پاکستان حملې کړي دي په افغانستان باندې او وایي او همې ننګرهار ایشتلی، خوږیاڼۍ همې ګوشته کې بمباري کړې ده، همې کېدای شي په کونړ کې په نورو ځایونو کړي. او د دې ما لینک هم ورکړی، پاس دغه لینک تاسې کتلی شئ. په دې ټولو باندې ما په دې شیونو خبرې کړي چې پاکستان به دا کار کوي. ځکه پاکستان چې دا 45 کاله چې چلیږي، پاکستان د افغانستان په وینو چلیږي. دا 45 کاله چې پاکستان چلیږي دا په افغانانو باندې سودا کوي، د دنیا نه ډالر علي. پاکستان چې دا 20 کاله خپل اقتصاد جوړ کو، دی بیا په افغانستان باندې جوړ کو. همدغه اقتصاد د پاکستان په 1991 کې خراب و. د پاکستان سره د 40 ورځو پیسې وي چې پاکستان وچلی، مګر دلته یو جعلي جهاد په افغانستان کې شروع کو او جنرال ضیاء الحق او دغه لیډران د مجاهدینو په نوم باندې چې دلته دې ټریننګ کړي او د دې په غېږ کې ناست وو او سیه مهربانه د روس او د امریکې جنګ و. موږ پکې ځان ور واچو، موږ خپل وطن تباه کړو، برباد هم کړو او د اویا ملکونو نه به مواد راتلو، د اویا ملکونو نه به اسلامي او غیر اسلامي ډالر به راتله او دې پاکستان به پټول. خپلې ټیمبمې پې جوړ کړو، خپلې افسوله تیارې پې واغستې، خپلې موټروۍ پې جوړه کړي، خپل اقتصاد یې پې جوړ کړو، خپله ګېډه پې غټه کړه، غلا یې وکړه د افغانانو د پیسو نه چې د دنیا نه راتلې ډالر او خپل اقتصاد یې جوړ کړو. کله چې په 2001 کال کې بیا د پاکستان اقتصاد خراب شو، بیا طالبان خرڅ کړه، قبایل خرڅ کړه، سوات یې خرڅ کړو، ملکان یې خرڅ کړو، باجوړ یې خرڅ کړو، ممند یې خرڅ کړو، وزیرستان یې خرڅ کړو او د دنیا نه په بلینهاو ډالر واغستې اقتصاد یې جوړ شو. نن بیا د پاکستان اقتصاد خراب دی، د 3 جمعو پیسې ورسره نشته چې 3 جمعې پاکستان وچلی. وګورئ نن خپل سفارت خرڅوي په امریکا کې، وګورئ نن پاکستان خپل هوایي میدانونه خرڅوي، وګورئ نن پاکستان هره لوبه کوي چې دې ته ډالر راشي او دا یې نوې لوبه شروع کړې ده چې د طالبانو په سر باندې دې بیا پیسې والي او دنیا ته دا وښیي چې دا دهشتګرد دي. خو دا خبره یاد ساتئ چې انشاءالله د زوال شپې د پاکستان راغلي او خدای پاک پې تباه و برباد کوي. ځکه چې دی همیشه موږ پښتانه لر او بر پښتانه افغانان یې تباه و برباد کړي او د موږ په سر باندې ډالر اخیستي افغانان. ورونو زما پیج خراب دی، زه بل پیج جوړوم او د ورځ نیمه کې بله ویډیو کوم، بل پیج به راسره دا کوئ. ځکه دا پیج چې دی ډېر زیات رپوټونه پې وال شوي، ویو نه ښیي، ویو کمی او کسان یې خپله کمیږي، خلکو ته نه ښکاري. په دې باندې به زما ویډیو او دا به راسره کوئ چې زما بل پیج به ډېر زیات شیر کوئ چې تاسو ته زه خپل هغه حقیقت، زه به درته حقیقتونه ویم، نه به د چا نه هېرېږو، نه به شرمېږو او د حق لپاره به خپله مبارزه کوو. دلته نه موږ په ټیک ټاک کې جنکیانو سره غږېږو، نه د ګفټونو والی یم، نه سیه مهربانه د توپو والی یم. صرف مهربانه د افغانانو دپاره یو سپېڅلې مبارزه کوم. کومه خبره چې نن کوم الحمدلله سبا رښتیا کېږي، کومه خبره چې نن کوم میاشت بعد هغه رښتیا کېږي. که هغه د پاکستان په هکله مې کړې، که د افغانستان په هکله مې کړې، الحمدلله د حق مبارزه ده. حق سره الله ولاړ دی او دروغجن سره شیطان ولاړ دی. انشاءالله زموږ مبارزه به جاري وي. په الله سپارم. ما چې کومې خبرې کړي چې پاکستان حمله کوي هغه یو ورځ بعد رښتیا شوه او همداسې د جنرال موبین صاحب نیول موږ غندو. په حقیقت سره جنرال موبین صاحب یو وطن فرست سړی دی، په افغانانو خفه کېږي. تېرو خبرو پسې